ماوراءنهر ترانزاکشن. دا هغه سیمې ته وایي چې د جیهون یعنې آمو سیند او سیهون سرداري ترمنځ پرته ده. او عربو فاتحینو دغه نوم پر دغې سیمې ایښودلی و چې معنا یې د سیند نه پورې خواته. په فارسي ژبه یې وارارود بولي او زیاتره برخې یې نن د ازبکستان په هېواد پورې اړه لري. ختلان، کشت، نخشب، بخارا، سمرقند، فرغانه، چاچ او ترمز د دغې سیمې مشهورې برخې دي. دا سیمه یو وخت د سترو اسلامي عالمانو او محدثینو او اسلامي فرهنګ یوه مهمه برخه وه چې ډېر عالمان پکې پیدا شوي وو چې په دغو کې امام بخاري او امام ترمذي ډېر مشهور دي.